اوس به سره ګورم او خدای شتم کمپلین ده واورې ته ګورم به سره او زه واپس راځم خدای دې ټولو ساران ورکړه د دې خر سره ویم نیغ راځم واپس اوس به اوس سره ګورو راځم خدای دې تبو برباد کړه چې دې بیماري مرض دې دی مخکې شه چپ کړه ځه کار نه راسته خو نه لسه هم نشته ترجیح داسې کار به وکړو چې مخکې به لاړ شو که نه یو مخکې واو هڅه کښېنه راځه راخو اجازه هلا غریب پولیس را روان دي هم دې ته فیصله وکړه ورګه دي ځان درته وامه 302 یې نه کړی دا او اوس یې په کور کې موالم چا دغه دی کې یو دړی سره غونډې کړي په خدای باور وکړه فردوس خدای دې تبو برباد کړه د دې خر سره دغه دی کې یو کور والا دی دا د کړی زمانه مړ کړی دی او اوس یې په خپل کور کې موالم چې تاسو ما درله ورته کور یې کم دی کور یې دغه تاسو راځئ او چل څه شوي دي ما راته شوي مرداد 302 سالیا وجنې که زنانه ده یو وایم تاسو را دلته به باقي فیصله کوي راځه ګاډي ته وخېږه راځه مخکې کېږه نه جي تاسو راځئ چې ما پس چا به ځان نه کوله ډېر خطرناک کیس دی ګورې حقه نه ډېر خطرناک کیس دی یو یا ښځې څه ګورې وایم خپل قسمت پکې ګورم ته دې ته وګوره ښځه لوټه نشي کولی نو یا ښځې دا د سړو کار خو نه دی دا خو د ښځو کار دی چې تا به خټه خوشته کړې وه او دې کې به دې څه ته واښه ماښه دینو دا به دې بنده کړې وه بېګانه که باران وچو نو کوټه به په ځمکه پرته وي ها په تورو سوڼو به زه د کوټې سر ته خېږم نه نو ولې دا کار به هم دله سړي کوي د خدای په مثال په ټول عمر خټې ښځې کوي دا خو لیواغه را لیواغه دا خو کچه کوپي دی چې پکې کار نه کوي په ایمان چې راباندې بېګانه کېني او ته خو دې کټ کې ډډه ووه ستا د لاسه خو په هفته کې یو ځل زه د کټ لنګه بدلوم بس کټونه دې رالو شلولم یا ښځې او هغه انګور مې څه شوه انګور به تا ته پته نه لګي اما لېږلې د خشاک له یا د خدای بې انصافې نو هغه د خشاک د راوړو دا خو سرخه ده سرخه چته چته په غونو کې اوننخلي بیا به که څوک خلاصوي ها کور کې هم ټک ته ټکه نه کوي خشاک خو به لازمي راوړم مخکې راځه ویم لاله ماته کړه کوم کور دا کور دی مرزا صاحب ورکه زه نه ماشوم ورکېږم دا پاسه دی خو خدای م تبو برباد کړه چې ټول مړ ته وګوره ستاسو دې بدبي ته وګوره واشه دې کور ونه کړه واسکه بچي واشه مرزا صاحب دلته کې راځئ ودرېږئ جینې ته ماما ما پولیس راغلی تاسو ته آواز کوي څوک راشه راشه نوې زیرې دې مخکې شه یا ښځې مخکې شه پولیس څه وایي دا د پولیسو څه وایي وایي دا به هغه کې جاوې راوستي دا به راغی یا ښځې نو تا څه کول چې پولیسو منځ ته راتلې وایي ما یې کوم کتاب وځي رانه دا تا راوستل نو ولې به راوستل به مې نه ولې موږ څه چل کړی څه چل یې م کړی یا به تاسو زما خر م مړ کړو او په کور کې م څه موټه کول نه زما خرو خدای دې تبو برباد کړه د خر سره وایم دا څه چل دی که نه وایم ای حکومته دا ولې ستا رنګ خو ډېر زیات تور شوی دی دا ولې دوکاندار ټول اوس تاسو په څو کس دی ته منو ښه یې وروړه راځئ دې سور د شباقي خبرې راځئ یا سړیا زما د انګن ستر دې ته د دینه مات کو وایم ای ښځې خفه نه شي د دوی نه د هر چا ستر مات دی ته د لاسه زما د لاسه ولې تاسو ولې ما سره ناجایزه کوئ څه ناجیز هم د سره کړی د خدای بې انصافه موږ خو ستا خر نه دی وچېدلی تاسو نه دي وژلي په خدای باور وکړه چې لومړی تاسو شو په دا سپکو سپورو کې هم تاسو وژلي نو تاسو ثبوت کم دی ما سره نه خرو دا کور په ځای وایي چې موږ خاوان کې بالا خرو یم ثبوت خایا ثبوت ته وایم مرزا صاحب تاسو په خدای باور وکړئ کنه جی تما خر به چې کړې دوه میاشتې پس بدرنګ خپلې ده دا چاندان نه به جوړه شي او بیا به چې درې میاشتې پس چې کړې کنه نو دا د پیتلو انډا جوړه او چې کله شپږ میاشتې پس به د سرو انډا جوړه نو خر ولګېد نو مړ شو چې به وګړي خدایه پاکه وایم حکومته زه سته په خپله ووایه خر چاته د سرو د پیتلو انډه اچوي که اچوي او که نه اچوي
خو ده چې کوم دي موږ دې لپاره راوستو چې تاسو خر وژلي دي موږ اوس یې د خولې فیصلې کوو یاره وره نو اوس دا زه څه وکړمه یاره وره خدای ته وګوره نو دې اوس وایي چې 15,00,000 روپۍ راکړه نو 15,00,000 روپۍ وله زه دا کمې ورکړم لږه ګزاره کوه شپېته لکه نن سبا د انسان په سر هم څوک نه ورکوي تا خر دی خرو یو کار دی میرزا صاحب دغه یو خر به زما غونډه مقله ساتله داسې قیمتي خر دی وجیا ویل یار وره داسې کار وکړه د خر په ځای کې پړې واچوه هغه پچې بوس دی دې پچې کوي خو دې په پټي کې کوي دې چا کور کې نه کوي دا یا بیخي وباسې نه خو په خپله پچه ده دې به څه پچه وغورځوي ته خو ډېرې ګول ګول پچې دي خو د بوټي ویښته کوي بوټي خدای پاک ډېر زر ختیږي داسې کار وکړئ چې په زور خبرې نورې مه کوئ داسې کار وکړه چې بس دوی له به د خر تاوان ورکوي او دا کبي وي 15,00,000 خو ګوره تاړېدار صاحب 15,00,000 ډېر زیات یې دی که دا خو ظلم دی ما خو په پردو خټو کې دا دی نه دی زه خو د خپل کور نه خپل زوی خلاص کړی یم میرزا صاحب اتبار پیرشم کولی چې دا خانه پته اوس چې نن دلته یو سبا کې یو بله ودان میرزا صاحب دې مال ثبوت راکوي که نه چې زمونږ د خر څنګه ایستلی خدا شته ستا د په کور کې توقې پرتې وایي په شړه خوله کې نو ته خو مونږ ته روم ټایم تېر کړی کېدای چې توقې یې دنه پروت نه نه زه توقې په لښتو کې پرتې نه نو اوس ته ښځه یاره ته لاړ شه ته زمونږ د کوره وځه مونږ به پیسو چوکو بیا به راشو نه 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 زه ستا سره کور نه زه داسې کار به وکړم میرزا صاحب سره ما نه به په دې کوڅه کې کټ واشي زه به دلته پروت یم سره د دې خپله روره دي اوس هغه کټ راواله میرزا صاحب مونږ کره خو دوه کټه دي یو کې زه سم یو کې دی داسې کار به وکړې که نه خورې پاکټ کې به تم لاس دی او دې به په ځمکه ملاس دی که زما د خر به ستوماني به باسي ښځې راته چې د خر مړ شوی دی او 15,00,000 روپۍ به وله ورکوې بس زه چې ځمه. څونه غواړي ورکوې به وله زه به زه خوښه مې زه کټ راوړم میرزا پهلوان اوسه کټ راواله زه راځه شابه خدای شته میرزا صاحب خو تاسو نه د ما نه فیصله نه منلې نه اوس په مني مني به فیصله خو به د پلار هم مني دقه به وي تاړېدار صاحب کټ مې راوړ میرزا صاحب د کټ په یو وخت خپل نشته چې په درو خپل خدای تعالی ظالمانه او خورپړق سړي دي نو کټ په ځای نه شي اچولی دا له 15,00,000 روپۍ د کم ځای نه درکوي نو میرزا صاحب ټول عمر چې کم دی د خوار پړق دا ډډ ډډ کوي خان څلې ډډ نه کوي نو د چا پیسو نه ګرو نه زما پکې د ګل په شان خر لګي یا یا خالو خدای دې کور سره انوار کا تاوان ورکو پهلوانه وایم تاړېدار صاحب مهرباني وکړې دا فیصله رانه تاسو ختمه کړې دا خو به لویه مقدمه شي داسې کار دی مونږ ته ډېر ضروري کارونه دي او دا فیصلې نه ختمېږي دا د 13 کاله مقدمه ده مونږ به ځو او راځو ها او مونږ د نه لاړو یو په مخم ته ورته هلکه د کټ کې سم نښه که نه پروت راځه میرزا صاحب خدای دې وبخښه کړ راته واچو خدایا دا به زه چې کم دی نو دا سرمونو باسم والله کورې پرېږدم او پړی واچوې وخانو کې څوکمه خدایه له مې باندې پنجابیانو کې بیا کډیبایي وای ځوانانو ډېره زر تېره شوې او ښځې تا سره خو به زه ګورم صبر وکړه چې کله یې مور او پلار ورکوي نو ناز او نخرې به کوي او چې ونه کوي نو اوس یې سره کور کې کېنولې ویم خواښې ستا خو به زه خوښ شم ته دا مه کوه اوس دې خدای پاکه ما چې ته ځای ته ورسوي خو چې زه هم به کوم وای خدایه پاکه ویم کله په سر شم کله په سر ویم ګورم به سره ستا خیال سړي ویم دا خپې ناسته باندې ماته خو ته ما له خدای پاک په لاس راکړې که نه زه خو دې کله په سر کړم چې دا خیرې به راته چا کړي خو زه پلارانو تا خو خیرې نه دي کړې که نه وای پلارانو چې ته به اوس کوم ځای کې وای خدایه پاکه د ویم سوري هم نشته د سړي ورته یو سټ ته کښېني او دمه شي او سټ خو مې مات شو نو سټ کم دی خو زه ته داسې مخکې به لاړ شم خو چې د خدای پاک ځای میله وکړو نو پکې به کښېنم های خدایه پاکه د خیر تیاره شوه یم څوک چې د پلار نه مني که نه نو دقه به علي کډه په سره به ګرځي ما ته به پلار وي مه کوه مه کوه ما ته څه پته وه ما خو د ښځې منلو دغه مې علي او یو وخت جانکټي بیا م ستا خو به زه څرمنې وباسم څرمنه ته غم مه کوه صبر وکړه ډول زما سال دی چت نشته نور څه نشته خو زه لاره پکې خیر واچي چې اچې ورته خیر اوس وکړه نه بیا به ورسره کار کوم وای خدایا نو دې چې لاس مات شي نو وي غاړې له راځي نو څو کومه زوی مې دي نو بس رایاد شو راته نو خدایا نو ډېره زیاته موده ده نو خدایا نو به ویمه بس خو دا شوق مجیبه شعرې اوري چې بس راشي نو دې دوه نیمې لمرې ونې کړمه نو یا الله خیر پکې واچي
وای دا څنګه چل دی دا زوخ مې وژنده کړي چې دا ولې یا الله زما دې څه ووایي کاکا سلام علیکم. وعلیکم سلام بچی په خیر څنګه یې کاکا؟ یا بچی هغه خان تحصیل خو ورزنده کړي معلومات خو باید لري چې کوم خواته لري خو دې ځنه کډه وړې ده. داسې مې چېرته پته نه لګي داسې روانو کړی او ټوله په سر ایښې واوښېدم د کلي نه هجرت کوم خلک راله پیغورونه راکوي. د څه پیغور ولې ورکوي بچي څه د ښځې څه مسلې ده نو. یا الله خیر ښه راځه چې دلته لاړ سیده کم داسې لار ده. راځه راځه دا څه وشو دا واه 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 منم دی یار منم دی کنه الکه تا پس خو ظالم زه په زه وګرځیدم چارته ویلته کې اوسېږي چارته ویلته کې اوسېږي تا نو خو پوره د بیبي سي دغه منجور جوړ شوی دی دا خو دې ظالمه ویم کوره تر زوی مې نوې کړنه په دې خوله مې والي مړه د غون کړي پیغور را پاسې نو څه مې کړي وي به شوم کنه هر سړی بار ته ور بیٹھا وو مطلب دا ماشومان دي چرته تیریو خو دې دې تبو برباده کی یم سوال جواب پسې لګو مور ویني شرط مې نه راځي نو په مخله ما ته وګوره چې واده نه کوم دار یار پاش مې ما ته وګوره ورسته ورځ لیکيګم او تا لیکو بوډا شوي ویم سور سپین ښکارې کو واده دی وکړو نه به دا شوشي نه به دا ویښتي واده ونه کې ګوري غم دې ما ته وګوره دا پسې کې کېناستم نو بیا هم دې خدای بیخته دې خلکو باسي نو په یو کې هم دې نه پرېږدي که نه بیا وي د دعا ځای به دې نو واده ښه شی دی سنت طریقه نو چې دوا ځای نه نو مور پلار خو شته که نه او شو به بس دوا اله او چې ښېګړه کېږي چې خلکو سره ښېګړې کوه دغه نه ښه شی به نشته مړه بس په دې مې ډېر خوښې که نه چې را سټرانګ چې په کې دا دماغ مې ورسره بالکل فرش شي په دې مې خوښې نه خو چې یو پسې راغلی کېناست کښې باندې کېنه ډېر ټوک مارې کېنه زرا چې راځي خو به کې اوس خو دې دې خو باسي د ښځې خواسي راته یو خبره مې کوله هغه وزیر شیرپونه ګنجې یاره هم د ښځې نه ډېر مات دی چا راته وي زه هم جارو کوي اوړه مه غږي او چاقړوم کې په کور کې دا مړه خوند نه کوي که نه یاره خفه کېږه مړه ترزویه نن سبا هر یو سړی هم داسې دی خو بار ته افلاطون جوړي ښه لکه څوک وایي او څوک نه وایي هر سړی په کور کې کار کوي او ما نه تپوس کوه ما نه یا مجبه خلک دي که نه د مور پلانه څوک هم نه یېرېږي ځکه چې هغوی روړي څونه خواري ورسره کوي د زړه غوښې وي او کله چې دا خچنه راولي نو شي به د شي په شان وي او په تا به نخرې کوي نو بس بیا ملکه شي که نه څوک پرې کوي نه چې تو پسې راشي لس تورې کالي او داسې میمه متې جوړ کړي ته میمه ده او چې کور ته راوایي نو مړه شي یو خبره ته کوم وایي څوک نشته دا جانکټې نه دي دې له به څه غم کوو ځکه چې دم پسې ګوډې خنداګانې کړې دي ته بېغمه اوسه هغه موږي ته بېغمه اوسه د هندو کمر چې مې در په منځ په دې سسکورو نه و که نه نو ما ته وایي ستا نوم ګوهرۍ نه دی هلته چیسکه دا لارې ښه ساته ګورې چېرې پخ کړی منم دی یاره بس انتاسیله منم دی یاره یا لکه خان تحصیله ادا دا شیطان خو در سره هم ناستی تدبور در سره ناستی په قبر کې خبره داسې خبرې مه کوه ښه بابا سلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه صد ګوزیه زه خو کور ته درلم نو کور ته دې دونه تالا چولیده دا ولې ته دې جوپړې ته رالې ولې هسې یم کاکا خدای دې راسره خلاص کړه تا ولې داسې ځای کې رشته ولې کوله چې په شرمونې وشم چې ګوره خلکو نه دا تښتېدل دلته دا په جومپړی کې اوسېږي منجور دی ته جوړ کو ویم پلاره خفه کېږم او 3 ځله ورپسې لاړم او خواښه مې یوه خبره کوله څه وي وي دا جینۍ به نه ځي نو ما نه تپوس وکړه که نه ګوهریه کوم سړي چې د مور او پلار په خوښه باندې واده نه کوي او د مینتوب کیسې کوي دې پې مینو سهار او ماښام به ورته په بلې ناست او د کور مخې ته به یې تېرېده او دا تېرېده ما یې مه کوه غوسه مې ونه منئ نو پلاره شرمې مې څه چغې به ما ته خو ټول قصور مې د مور پلار دی نو ودې کتل حقیقت خبره دې وکړه څوک چې را مور پلار نه مني همدغه به یې وي ښه ما چې به پرې ته واچو ویمه په شرق کې چې ولګي دا راته ووایه چې د نوسۍ مې څه حال دی لور دې څنګه ده چا کې دې ورکړې ده هغه کور راته ښایه خپل کور خو دې ځوان که خو د نوسۍ کور راته ښایه چا له دې ورکړې ده ویم خدای دې بېخه بنیاد تو بس دې 3 زوی ته مې پته ده ویم لاړو هغه زما هغه کمزونګي چې دي هغه تښتېدلی دي ودې کتل پلار یې د کوره خلاص کړي دي کاکا خفه کېږم د ده بنیاد خراب کتلی دی که چېرې د سي بنیاد وي که نه ټوله سلسله به ورپسې ټیک ټاک وه دی به شرمېږي پرې نه ته ما ته ده ووایه که نه چې تا خو ما ته خیرې نه دي کوي خیدې مې درته نه دي کړې څوک هم اولاد ته خیدې نه کوي
خو هغه بده ذاتي اینې چې څوک د مور او پلار نه مني نو د زړه پته خدای ته وي. زما د زړه پته خدای ته ده. هېڅ کله ولي کاکا جاله ما خلکو د سترګو نه اوښکې ځي او ستا د سپېمو نه اوښکې ځي. دا کونټې دي ستا نه دا 2 میلیونې خدای ګوتې دي نیم کم کړي. مشرانو پسې باندې ګوتې خنداګانې نه کوې باندې جاله مګر ما ورته خیال دې خفه کېږم بابا داسې کاکا اوس څه وکړم داسې تل دی که نه د ده کور خو روان شو خو اوس مې د لوسۍ کور ابادول غواړي هلته تل غواړي چې حالات راته چاپلاړه کړي وي چې هلته هم حالات خراب دي او د ده د لاسه هغه هم ده ود کړې ده نو کور یې پیټوان کړی دی ځم چې خپله لوسۍ ترې راولم اکبري یاره په شرف دې ستا هغه سخان او سیولګي څه شی دی یاره د بیمارو چړ څه وایم روکې کا چې په کوم طرف دې لاړه یا وکړه پرېږده روکې که مه راوله ګویا بچې اولاد ډېر خوږي که ډېر هم بدرنګ شي ډېر هم خراب شي خو د ملور او پلار بچي وي زه دې خپله لوسۍ راولم او ځان سره یې بوځم دې خنزیر ګډی نه پرېږدم دلته به ناستی دلته ځو پاڅه پلاره خبر کېږم یو خبره ته کولی شم څه کې هسې یم ته چې په کور کې وې که نه نو زما بېبې نه وه په تا باندې بیا دنیا کارونه کوي نو هغې ته خو یې بدماشي نه شوه کولی دا خبرې مه کوه که نه او دا خبره نو خو ستا زوی به او ستا په لار روان یم زما په لار روان یې خو زما خو دې نه دي منلي که نه زه په دې سپینه ګیډه به مې ته منت کوم چې زما په خوښه واده وکړه نو کامیاب به زما په خوښه دې نه دي نو څه یې کول په خپل کوډه وه نه بس ما ته پته ولګېده څه پته ولګېده؟ حقیقت دی لکه اوس فرض کې دا ستا زوی تا دته وي چې زوی په غلطه مزه وګوره شپې ناوخته مه راته دا دی هغه دی خو ده ستا ونه منېده خدای شته تا ته مم پلار داسې ویلي او تا را پلارونه دا بس یو سلسله روانه او دا سلسله 100 کالو پورې به دا ستاسو دا شی روان وي به دا خبرې پرېږدي دا چې دغه تپوس یې چې ما نه کوي دا خنزیر یې نه کوي ما ته پته لاله کنځل مه کوه که نه بس ځه مخکې ځه यार मैंने दो कोई गाड़ी वाड़ी कोई कंजर ऐसे खपके का अपना हो जो पूरा सरी ना कर दे हां ये खुनिया तूने बस यम देम दमा दे बेबी ने सखिरी ए जरा दे बदोना काटे दना खो मेरी स्पिना गिरे वो मेरी शम هذا ما کودي لا تخايا کودي کم زيدي يا خدي ظالمان دغه مخ ځای کړي لا رسیدلې خونی کړه وې ما غوډي چوره سیګو کنه د مخ سره به زمان وسره رواني څنګه لکه اورا د پیجنن دی راځه سمکه چا ببل شریا چې وخته واره مې کې دې بن صافه لا لا نوار دې پلان په غضب وخت کوي با کور دې نه پاسه د قبضه نه ختميږي لا لا زما خرو خدای دې به کو بوډا د بازار خرڅ نو مخاله داوخي دي شوفي دا بس توخي تا خدای ځان دغه دا موخي دي دا دې بدل څه کوي چې ناڅې دې پرې کوړتي یاره کاکا په کور ولا باندې بخر بقایا پاتې څه خواندو که هغه ځان کړي شته ګوره یاره خدای شته ګوره د پته لګي کور به یا زهره سره خلاصي په شرمونه کې دا وس شي وي وی دا مو کې اخر بقایا راځه دا څه حاله مسافر پاتې ګرمي ده دا ماسته چې تلل تاسو کې دا مو په لا بقایا پاتې ده جان کچو به ما جان کټي راوړه خپل کې پنګن کې ولاړ یو چګه وخی ولې څه چلې وای خدای جان کټي بځای جان کټي راوړه خبره کوم څه چلې څه شو مې نه څه شو ولې زما په میړ څه نه زمان وسه دې څه کړه جوړه تان وسه تلې راخښاک لو جان کټي و پسې تلې ګوري سار تلې اوس ما خام شو پته نه لګي اوس یې خواندو که وای ګوهر جان اوس بدلی ته سوي نو چې تاسو داسې سپکو ټوټو کې رښتې ورکولې نو دغه همالي کنه سپک دت من یو سپک دت خداري چې په یو ځل باندې رښتیا راکړه دا ما خپل سما خو دا وګینې دي کې دوه کارتوس پراته دي او د دې سپیمونه به د نو باسم غواړي یا مس بدل اثر مات کما متراول لا هو نه دي خني متراول به ځغني کی متراول به ځغني نه جاني چې چړه ته په ماستر کې را باسي خوي کنه لګه گزاره کوه خززات ته خبره کوم متراول مرزه نو خیر دې نو تشم یا پلار خو چې سړی بوډا شي نو خوم داسې شي بس په قلار کې نه وې ما خبره وته که نور خو دې خلق کړي ما نو سه مې را پیدا کړی نو تا خو ځنه ماته نرځ وکړو اوس ته بوله کنه سبه سره کې نو بس زه خو یم چې بد دا بوزي په خپل واپسې چې چیلې ته بوزي چیلې په خپل ولا ستلې ما